یو سړی او ډیر زیات غریبو او داسم غریبو چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو پلار روان دی او دا اشعار وایي چې څوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم د ژوند نه خدا خده چې چرته مرګ خرڅېږي او زه په بیه والم او زه مړ شم ځکه چې د ځان لوږه خدا سړی برداشت کی لیکن د بال بچ لوږه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه ښیي دا د سړي د برداشت نه به یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورېده نو هغه وله 1 روپۍ ورکړه چې خدای بنده مرګ مه غواړه دا 1 روپۍ والا بال بجله به پې اوړه والې او وخت به دې پې تېر شي سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغسته اوړه بوړه وخت یې پټال د زمانې انقلاباتو دا سړی چې دا د لوږې نه مرګ غوښتو د زمانې دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوږې نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو هغه سړی چې اچا وله 1 روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکې خیال وکړو چې دې سړي سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی چې د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو او ما وله 1 روپۍ ورکړې وه او نن دی د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو پې وکړه بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فیه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تا له 1 روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستا و نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو درخواست والا یو څه ایشو پیشو ایشو پیشو 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 پیونی کی چې محکمې ته یو څه نو اوی زما ما په آرام کښېنه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته ځای کم دی هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای وله ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای